السلام علیکم. د جعفرخان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ او که په دغې ویډیو باندې کومه تبصره، کوم نظر او یا په اړه یې کومه پوښتنه لرئ نو دغلته یې لاندې ولیکئ، زه به یې وګورم. که ضروري پوښتنه وه انشاءالله بلې ویډیو کې به یې ځواب کړم درته. نن د افغانستان د کرکټ نه د باندې په نړیوال کرکټ کې په یوه مسلې باندې خبرې کوو. څو ورځې مخکې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم په نړیوالې درجه بندۍ کې د بیټسمینانو په لیست کې په اول مقام شو. تر دې مخکې د هندوستان د ملي ټیم کپتان ویرات کوهلي څو کاله مسلسل په دغه مقام باندې و. له دغه خبرې له دغې درجه بندۍ وروسته دا بحثونه اوس پارېدلي دي چې بابر اعظم ښه لوبغاړی دی که ویرات کوهلي ښه لوبغاړی دی. طبیعي ده چې د هېڅوک نه وایي چې زما تروې ترشې دي. د بابر اعظم مینوال به طبیعي ده چې بابر اعظم غوره ګڼي او د ویرات کوهلي مینوال به طبیعي ده چې ویرات کوهلي غوره ګڼي. خو هغوی چې کرکټ څاري، په کرکټ تبصرې کوي، په کرکټ لیکنې کوي، د هغوی نظر څه دی؟ ما څو ورځې مسلسل دا بحثونه تعقیب کړل، بالخصوص په ټولنیزو رسنیو کې. بیا مې د پاکستان او د هندوستان مطبوعات وڅارل او د دې ترڅنګ لږ لاړم د دغو لوبغاړو تاریخ ته، د لوبو تاریخ ته لږ وګرځېدم. ځینې معلومات مې راټول کړي او په دې هیله چې دلته تاسو سره یې شریکوم، په زړه پورې وي درته او یا دغه بحث چې موږ یې کوو ډېر خسته کن درته نه وي. ویرات کوهلي په عمر کې هم تقریبا شاوخوا 6 کاله تر بابر اعظم مشر دی. ویرات کوهلي 32 کلن دی او بابر اعظم 6 کلن دی. ویرات کوهلي په 2008 کې نړیوال کرکټ ته راغلی دی. بابر اعظم په 2015 کې نړیوال کرکټ ته راغلی چې تقریبا 9 کاله ترمنځ فرق دی. که د لوبو نورو فارمټونو ته وګورو، ویرات کوهلي تر دې دمه شاوخوا 90 ټیسټ لوبې کړي دي. برعکس بابر اعظم 31 ټیسټ لوبې کړي دي چې د ویرات کوهلي نیمایي هم نه کېږي. همدغه راز کې ورځنیو لوبو ته ور وګرځېږو نو ویرات کوهلي تقریبا 250 شاوخوا لږ څه کم او لږ څه زیات میچونه او لوبې کړي دي او بیا برعکس بابر اعظم 80 دا ډول لوبې کړي دي. همدغه راز په شلو ورونو کې هم. د دې ترڅنګ که د دوو لوبغاړو پرتله کوئ یا مقایسه کوئ دوه لوبغاړي سره، د هغوی تخنیک ته هم باید وکتل شي، د هغوی تجاربو ته هم باید وکتل شي، د هغې کلاس ته هم باید وکتل شي او د هغوی مسلسله کارکردګي هم باید ولیدل شي چې دوی مسلسله کارکردګي کوي. لکه مثلا په ټیسټ کې هم کارکردګي کوي، په یو ورځنیو لوبو کې هم کارکردګي کوي، په 16 ورځو لوبو کې هم کارکردګي کوي. داسې نه ده چې 2-3 لوبو کې وځلیږي بیا 2-3-4-5-6 لوبې نه وي. د دوی دغه کنسټنسي ده هم باید وکتل شي. د ویرات کوهلي په اړه ویل کېږي چې دی یو ډېر ثابت بیټسمین دی، په هر فارمټ کې لوبه کوي. همدغه راز د بابر اعظم په اړه هم دا خبره کېږي چې دی هم ډېر ښه ثابت بیټسمین دی. د کرکټ مبصرین لیکوالان یوه اصطلاح ډېره کاروي چې هغوی ورته فب 4 کلب وایي. فب 4 کلب یا د 4 غوره بیټسمینانو لوبغاړو ډله، ټیم یا کلب. په دغه کلب کې دغه اصطلاح دغه په معاصر وخت کې زموږ او ستاسو په اوسني عصر کې 4 بیټسمینانو، 4 مشهورو بیټسمینانو ته کارول کېږي چې په دغه کلب کې دوی شامل دي. البته دا داسې کوم رسمي کلب نه دی چې شرایط ولري داخل شو. مطلب دغه اصطلاح چې کارول کېږي نو په دغه اصطلاح کې دغه 4 لوبغاړي یادېږي چې یو په خپله ویرات کوهلي د هندوستان کپتان دی چې دغه اصطلاح لوبغاړو ته کارول کېږي چې دوی مسلسلې لوبې کوي په هرو فارمټونو کې، په بېلابېلو اقلیمونو کې. د دوی فټنس، د دوی وړتیا، د دوی تجارب، د دوی مهارتونه، دا ټولو ته په کتو باندې دوی په دغه کلب کې دغه اصطلاح بیا دغه لوبغاړو ته کاروي چې یو پکې ویرات کوهلي دی، دویم پکې د نیوزیلینډ کپتان ویلیمسن دی، دریم پکې د استرالیا سمیت دی او څلورم پکې د انګلینډ جوای روټ دی. دوی بیټسمینان دي او د دوی په اړه ویل کېږي چې دوی مسلسل په هر فارمټ کې، هم په ټیسټ کې، هم په ورځنیو لوبو کې، هم په T20 کې، هم په لیګونو کې مسلسل لوبېږي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په بېلابېلو اقلیمونو کې دوی ښه ځلیږي او لوبېږي. دوی په ایشیا کنډیشن کې چې تقریبا د سپین بالرانو پیچونه دي، ډیډ پیچونه دي یا ډسټ پیچونه دي، هغلته هم ځلیږي. دوی د استرالیا په باونسي پیچونو باندې چې بال پکې ډېر باونس کېږي او سوینګ کېږي، هلته هم چلیږي. د انګلینډ په ګراسي پیچونو کې هم دوی چلیږي او ځلیږي. د نیوزیلینډ او د ویسټ انډیز او د افریقا په پیچونو کې هم چلیږي او په آسیا کې هم چلیږي. یعنې دوی داسې لوبغاړي نه دي چې په یو کنډیشن کې چلیږي په بل کې نه چلیږي، په یو فارمټ کې چلیږي په بل فارمټ کې نه چلیږي. دغه د فب 4 کلب لوبغاړي 4 دي چې بابر اعظم هم پکې نشته. نو دغه ټول مسایل که سړی راجمع کړي نو ویلی شي چې بابر اعظم د ویرات کوهلي سره که مقایسه شي نو ویرات کوهلي ترې په ډېرو برخو کې مخکې دی. البته یوه خبره دلته د یادولو ده چې د 2018 نه را په دې خوا بابر اعظم چې څومره لوبې کړي دي، د ټیسټ لوبې کړي دي، د هغه اوریج تقریبا 50 اوریج دی
او 15 سنچریانې لري د 2013 نه را پدې خوا. بیا برعکس ویرات کوهلي چې څومره لوبې کړي دي د هغه ورځ شاوخوا 50 ورځ دی او سنچریانې هم کمې دي چې په دغه برخه کې بابر اعظم ترې څه ناڅه مخکې دی. کله دې ورأخوا تیر شو په کم لیول باندې یا په کم وضعیت کې چې اوس بابر اعظم دی که دغه وضعیت کې ویرات کوهلي واچو یا دغه وضعیت کې چې ویرات کوهلي و د هغه د لوبو وضعیت څنګه و هغه څنګه و د کارکردګي د دغه وخت کارکردګي د ویرات کوهلي هغه وخت کارکردګي سره مقایسه کو نو یو ډول مقایسه یو ډول نتیجه ترلاسه کېدای شي. زه هم دا اوس د انډین ایکسپریس ویب سایټ ګورم دوی یو چارټ خپور کړی دی. په دغه چارټ کې 11 ټیسټ لوبې 80 یو ورځنۍ لوبې او 50 شل ورځې لوبې دغه دوه لوبغاړو اچول شوي دي ځکه چې بابر اعظم هم دومره لوبې کړي دي خو ویرات کوهلي تر ډېرو نور لوبې زیاتې لوبې کړي دي مګر د دې لپاره چې دا مساله و د مقایسه دوی ساده کی دوی د دواړو دغه وضعیت سره یو ځای کړی دی او رنزونه او اوریج دا شیان یې اچولي دي. ویرات کوهلي په یو 10 ټیسټ لوبې کې 53 اننګزونه کړي. تاسو پوهیږئ چې هر ټیسټ 2 اننګزه لري نو 53 اننګزونه یې کړي دي او 2111 رنزونه لري. بیا بابر اعظم 50 اننګزونه کړي دي او 2118 رنزونه لري. یو څه ناڅه 2118 رنزونه چې 2011 نه منفي کې تقریبا شاوخوا 1.5 رنزونه ترې بابر اعظم مخکې کیږي. هایست سکور یا په یو اننګز کې یا په یوې لوبې کې چې تر ټولو ډېرې منډې کړي د بابر اعظم تر ټولو ډېرې منډې 143 دي او د ویرات کوهلي 141 دي چې دلته هم څه ناڅه بابر اعظم مخکې دی او اوریج چې ډېر مهم په ټیسټ کې او په نورو لوبو کې د بابر اعظم 44.2 اوریج دی او بیا د ویرات کوهلي 43.08 چې دلته په اوریج کې هم بابر اعظم ترې مخکې دی. خو باید یوه خبره هیره نه کړو چې د بابر اعظم 4 اننګزونه تر ویرات کوهلي زیات دي خو په عمومي ډول په ټیسټ کې هغه وخت سره که بابر اعظم د ویرات کوهلي د هغه وخت سره مقایسه شي نو بابر اعظم ترې مخکې دی. په 80 یو ورځنیو لوبو کې بابر اعظم 8 اننګزونه کړي دي او ویرات کوهلي یو اننګز ترې کم کړی دی. د بابر اعظم رنزونه دي 3808 او د ویرات کوهلي رنزونه دي 3009 رنزونه. یعنی په دې حساب باندې تقریبا شاوخوا 800 رنزونه بابر اعظم ترې مخکې کیږي او تر ټولو ډېرې منډې چې په یوې لوبې په یو اننګز کې کړي 115 دي او د ویرات کوهلي 113 دي او تر ټولو مهمه خبره پکې د اوریج خبره ده چې 50 د بابر اعظم اوریج دی او د ویرات کوهلي 15 تقریبا 19 اوریج سره فرق یي چې په یو ورځنۍ لوبو کې هم بابر اعظم تر ویرات کوهلي مخکې دی. البته د بابر اعظم اوسنی وضعیت د ویرات کوهلي د هغه وضعیت سره پرتله کوي چې مثلا بابر اعظم چې یو 10 ټیسټ لوبې کړي د هغه وخت کې چې ویرات کوهلي یو 10 ټیسټ لوبې کړي وي نو د رنزونه او د وضعیت څنګه و. همدغه راز په شلو اورونو کې ویرات کوهلي 48 اننګزونه کړي دي بابر اعظم 48 اننګزونه کړي دي. د بابر اعظم رنزونه 1914 دي او د ویرات کوهلي 1310 دي او تر ټولو ډېرې منډې د بابر اعظم 122 دي چې په یوې لوبې کې کړي دي او د ویرات کوهلي 90 دي. دلته بیا ویرات کوهلي په اوریج کې تر بابر اعظم ډېر مخکې دی 53.8 اوریج لري او بابر اعظم 9 لري تقریبا 4% اوریج ته بابر اعظم نه ویرات کوهلي مخکې دی. البته تاسو پوهیږئ چې اوریج ستاسو دغه ټول منډې یا ټول رنزونه اخیستل کېږي ستاسو په اننګزونو باندې او یا په هغو لوبو چې تاسو کړي په هغه باندې تقسیمیږي مساوي چې ترې څه راووتو حاصل چې ترې راووتو هماغه ستاسو اوریج بلل کېږي. یعنی تاسو په دې حساب باندې مثلا که ووایو چې د بابر اعظم اوریج 44 دی او د ویرات کوهلي 43 دی په یو 10 ټیسټ لوبو کې یا اننګزونو کې دا په دې معنا چې دوی په هر اننګز کې همدغومره رنزونه کړي دي. نو په عمومي ډول که سړی ووایي چې بابر اعظم تر ویرات کوهلي ښه دی نو دا یو ډول عادلانه او منصفانه خبره نه ده. که بابر اعظم غواړي چې ویرات کوهلي ته ماتې ورکړي همدغسې باید مسلسل روان اوسي 4 نه 6 نورو کلونو پورې باید د همدغسې مسلسل ولوبېږي او وځلیږي چې ویرات کوهلي مات کړي یا تر ویرات کوهلي مخکې شي او یا حد اقل په نړۍ کې د هغه کم رینکینګ کې کمه درجه بندۍ کې چې د هغه وساتي او په دې شرط چې ویرات کوهلي بیا ولاړ وي. یعنی ویرات کوهلي هغه لوبغاړی بلل کېږي چې تقریبا په ټولو فارمټونو کې 80 سلیزې لري سلیزې یا سنچریانې لري او د ده په اړه ویل کېږي چې که د ټنډولکر د 100 سلیزو ریکارډ ماتوي نو هغه به ویرات کوهلي وي. په هر حال په دې هیله چې دغه مقایسه تاسو ته یو څه ناڅه واضحه شوې وي دا خبره دا ویډیو مې په دې پورې وکړه چې ځینو د کرکټ مینوالو ما پوښتلي وو چې په دې اړه لږ وغږېږم. کور ودان ښه وخت ولرئ.